ماشاءالله خوښې خوند راځي سرخه جوړه کړې او ټول راغی رسم دی او وزه دی دا دننه دغه د اتغ مسعد یاله دغه د زما صحیح وه دا دکتور امین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. 11مه روژه مو مبارک شه. دا چې د روژې مبارکه میاشت د رحمت، مغفرت او د دوزخ د اور څخه د خلاصون ورځ ده، نو نن 11مه روژه یعنی لومړۍ ورځ د مغفرت د ورځو. الله تعالی دې زموږ او ستاسو مغفرت نصیب کړي. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو نه راضي شي. الله جل جلاله دې موږ باندې خپل خاص رحم او فضل او کرم وکړه او الله رب العزت دې دغه مجمع دغه درستاخان دی الله په دربار کې قبول او منظور وګرځي او الله دې دغه صدقه د ټول امت مسلمه دپاره د خیر ذریعه وګرځي. الله دې موږ او تاسو ټول مسلمانان د جهنم د اور نه وساتي. چا چې دا خیرات کړي او چا دا صدقه کړي الله پاک دې ورته په آخرت کې ښه راولي. یا الله چې دا روژه ماته قبول کړي، یا الله چې خپل دربار قبول کړي. انجینر صاحب یا الله ټول مسلمانان د خیره پېښ، یا الله رحم وکړي. الله